داسې فایدې ستاسو د صحت لپاره چې مشکله ده چې اوسه پورې چا تاسو ته ښودلې وي او دا فایدې تاسو ته د پیاز خوړلو سره سره تاسو صحت ته میلاویدی شي چې د ټولو نه اول کله هم چې تاسو روزانه پیاز خورئ نو د دې سره ستاسو چې کومه سرمنده دا بهتروالي طرف ته ورسره ځي ځکه چې په دې کې دننه ویټامین سی ورته ویلی شي انټي اکسیډنټ ورته ویلی شي دا دي پکې دننه او دویم دا چې دې سره ستاسو کم ویښته دي دا ورسره نشونما کوي ځکه چې په دې کې دننه سلفر ورته ویلی شي د هغې د وجې نه دریم دا چې د دې سره ستاسو کم زړه دی دا هم صحتمند کیږي او د دې سره ستاسو کم بلډ پریشر دی هغه ورسره هم کموالي طرف ته ځي او که چېرې ستاسو په وجود کې غوړوالي وي دا ورسره هم کموالي طرف ته ځي او څلورم د دې سره ستاسو چې کومه معده او کومه عظمه ده او ستاسو کمې کولمې دي تر آخري سره پورې هغه ورسره هم بهتروالي طرف ته ځي ځکه چې په دې کې دننه فایبر ورته ویلی شي پروبایوټیک ورته ویلی شي دا دي پکې دننه او پنځم دا چې د دې سره ستاسو کم هډوکي دي دا هم بهتروالي طرف ته ځي ځکه چې په دې کې دننه سلفر ورته ویلی شي فلوونایډ ورته ویلی شي او کورسیټین ورته ویلی شي دا دي پکې دننه او شپږمه فایده یې دا ده که چېرې ستاسو وجود ته جراثیم راننه شي که هغه بیکټیریا وي یا وایرس وي نو د هغې سره د جګړې کوشش کوي او ستاسو د وجود نه بهر ویستو دپاره هم کوشش کوي نو که چېرې تاسو خامخا دا فایدې حاصلول غواړئ نو خامخا تاسو د غرمې په ټایم کې روزانه پیاز خوړلی شئ چې دا ستاسو صحت ته څه نقصان نه ورکوي که چېرې تاسو هغه زیات نه خورئ